د بریالیو کسانو تر ټولو غوره عادتونه څه دي؟ دا ویډیو تر پایه وګورئ که مو بدلون ونه کړ زه مو ذمهوار یم. تقریبا د 200 څخه د ډیرو کسانو څخه چې هغوی په ورزشي برخه کې، هغوی په کاروبار کې، هغوی په بزنس کې، په مختلفو برخو د ژوند کې لاسته راوړنې لرلې او ډیر څه ترلاسه کړي وو، کامیابه خلک وو. د هغوی څخه یوه مرکه وشوه، له دوی څخه وپوښتل شول چې د تاسو د بریا راز په څه کې دی، یا د تاسو کوم عادتونه دي چې تاسو دغه ځای ته رارسولي یئ. دوی ډیرو مختلف ځوابونه ورکړل، خو په دغه مختلفو ځوابونو کې بعضې ګډ ځوابونه وو، ګډ عادتونه وو چې دغه ټولو خلکو لرل. په دې ویډیو کې زه دغه ټول عادتونه تاسو ته بیانوم، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړنی عادت چې دغه کسانو لرلو، بریالي کسانو لرلو، هغوی د خپل وخت څخه اعظمي استفاده کوله. دا معنا چې دوی په دوی باندې پوهېدل که چیرې موږ شیبې ضایع کوو، هر لحظه ضایع کوو، دا معنا چې موږ یو ساعت ضایع کړ. ساعت کله چې موږ ضایع کړو، دا د دې معنا لري چې موږ یوه ورځ ضایع کړله، او ورځې که ضایع کړو، اونۍ ضایع کېږي، او میاشتې ضایع کېږي، او کال ضایع کېږي. او کله چې کال پای ته ورسېږي، د کال په پای کې موږ هغه موخه چې د ځان لپاره یې کال په سر کې ټاکلې وه، هغې ته موږ نه رسېږو. نو تاسو که چیرې وغواړئ بدلون وکړئ، خپل وخت نه اعظمي ګټه واخلئ. خپل وخت مو داسې مدیریت کړئ، په ساعتونو، په لحظو او په ورځو وویشئ، او د هر وخت لپاره یو کار اختصاص کړئ چې په دغه وخت کې زه دغه کار ترسره کوم. که چیرې تاسو وخت ضایع کړ، دا معنا چې تاسو هیڅکله خپلو موخو ته ځان نشئ رسولی. تاسو باید د مرکب اغیز په مفهوم باندې ځان پوه شئ چې ورځ له لحظو څخه جوړه ده، همدارنګه کال له ورځو څخه جوړ دی. که چیرې تاسو ورځې له لاسه ورکوئ، دا معنا چې تاسو کال د لاسه ورکوئ. نو ډیر اعظمي کوښښ تاسو وکړئ چې خپل وخت مو هیڅکله ضایع نه کړئ، او د وخت مدیریت، مهارت یا وړتیا په ځان کې را پیدا کړئ. دویم عادت د تمرکز دی. هغه کسان چې بریالیتوب ته رسېدلي دي، هغوی په یوه برخه داسې تمرکز کړی دی، په هغه برخه کې موخې ټاکلې دي، او په مختلفو برخو یې خپل حواس نه دي پرت کړي. هغوی یوه برخه ټاکلې ده، په هغه کې ځان ستوری کړی دی، د هغې څخه وروسته یې بیا نورې برخې شروع کړي دي، یا نور کارونه یا نور بزنسونه یې شروع کړي دي. نو تاسو کله چې تمرکز لرئ، دا معنا چې تاسو په هغه وخت کې ډیر ضرر ترسره کوئ. تمرکز چې ونه لرلو، هیڅکله نشئ کولی چې یو کار پای ته ورسوئ، یا په یوه کار کې ستوری شئ، په یوه کار کې وځلیږئ. دریم عادت چې بریالي کسان لري، هغه لیدلوری دی. دوی د راتلونکي لپاره دا اوس داسې تصمیمونه نیسي چې په راتلونکي کې هغوی د ستونزو سره مخامخ نه کړي. دوی داسې اوس پوهېږي چې داسې تصمیمونه ونیسي د اوس دپاره چې 5 کاله وروسته، 3 کاله وروسته، 1 کال وروسته په دوی کې بدلون را پیدا کړي. دوی خپلو وړتیاو باندې، په خپلو ذهن باندې او په خپل وجود باندې پانګونه کوي، تر څو دوی په راتلونکي کې د هغه کار د ترسره کولو وړتیا ولري. څلورم عادت چې بریالي کسان لري، هغه کار د لومړیتوب په اساس ترسره کول دي. وګورئ، موږ عموما هره ورځ ډیر کارونه مخته لرو. هغه کارونه چې دوی ترسره کوي، هغه دوی ته لومړیتوب لري. دوی مهم کارونه او اړین کارونه لومړی ترسره کوي. هغه کارونه چې دوی لپاره اړین نه دي، هغه کارونه چې دوی لپاره مهم نه دي، هغوی دوی هیڅکله نه ترسره کوي، ځکه هغه د دوی په ژوند کې هیڅ اغیز نه رامنځته کوي. نو تاسو هغه کارونه چې تاسو په ژوند کې اغیز رامنځته کوي، یوه ورځ په لومړي سر کې هغه ترسره کړئ. که چیرې هغه تاسو ترسره نه کړئ، نو ورځ مو نیمګړې پاتې کېږي. څلورم عادت چې بریالي کسان لري، هغه هغه څه چې دوی ته ذهن ته ورځي، یوه مفکوره ورځي، هغوی لیکي. په منظم ډول دوی یا کتابچه لري، قلم لري، یا هم په موبایل کې د نوټ په برخه کې هغه مفکورې یا هغه کارونه چې دوی باید ترسره کړي، هغه لیکي. دا د دې معنی لري چې دوی خپل ذهن تخلیه کوي، همدارنګه دوی کارونه شاته نه پاتې کوي، ځکه دوی هر څه لیکلي وي او د پلان مطابق دوی مخته ځي. شپږم عادت چې بریالي کسان لري، هغوی د 80-20 قانون څخه ګټه اخلي. د 80-20 قانون دا معنی چې 60% کارونه دي چې زموږ 80% نتیجې یا بریا دغه په واسطه تعینېږي. همدارنګه 60% کارونه دي، 60% وخت دی چې په هغه کې موږ مهم کارونه ترسره کوو. نو هغه 60% کارونو ته ډېر وخت ځانګړی کوي، او هغه 80% کارونه یا 80% کارونه چې دوی په ژوند کې ډېر اغېز نه لري، هغوی دوی هیڅکله نه ترسره کوي. اووم عادت چې بریالي کسان لري، هغه د سوشیال میډیا یا د ټولنیزو پاڼو څخه کمه ګټه اخیستل دي. عموما موږ کله چې ټولنیزې پاڼې لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او دې ته ورته نورې ټولنیزې پاڼې څخه ګټه اخلو، عموما زموږ څخه ډېر وخت هغه ضایع کوي، زموږ څخه ډېر وخت هغه اخلي. نو کوښښ باید وکړو چې هغه موږ مدیریت کړو، اعظمي استفاده ورڅخه وکړو، کم وخت ورته اختصاص کړو، او هغه کم وخت هم چې موږ ورته اختصاصوو، داسې ورته اختصاص کړو چې په هغه برخه کې موږ ډېر څه ترلاسه کړو. یو مثلا یو کاروبار باید ولرو، یا مثلا
په یوه برخه کې فعالیت ترسره کړو، یو مفید یا ګټور څه هلته مطالعه کړو یا یې واورو. اتم عادت د بریالي کسانو دا دی چې هغوی کله چې کوم کار ترسره کوي د هغې لپاره یو سیستم جوړوي. هر څه دوی نه ترسره کوي، دوی هغه څه ترسره کوي چې دوی په هغه برخه کې اعظمي وړتیا ولري. د بیلګې په توګه که چیرې دوی یو بزنس ولري، دوی یو کاروبار ولري، هر څه دوی نه ترسره کوي بلکې یو سیستم جوړوي. که چیرې دی خپل هم په هغه بزنس کې نه وي، په هغه کاروبار کې نه وي، سیستم د ده لپاره کار ترسره کوي. یعنې د داسې کسان وي په شاوخوا کې چې دی نه وي په هغه باندې د حساب ترسره کولی شي، هغوی د ده لپاره کار ترسره کوي. هیڅکله یې په کارونو کې ستونزه نه پیدا کېږي، مشکل په هغه کارونو کې نه پیدا کوي. بریالي کسانو نهم عادت دا ده چې دوی ورځنی روټین یا د ورځنۍ برنامه لري. دا معنی چې دوی کله سهار له خوبه راپاڅېږي، لمونځ وکړي، اودس وکړي، د قرآن کریم تلاوت وکړي. دوی خپلې ورځې لپاره برنامه جوړوي چې نن دی باید کوم کارونه ترسره کړي. د بیلګې په توګه د 6 بجو څخه تر 8 بجو پورې دوی باید کوم کار ترسره کړي، مطالعه وکړي، دفتر پورې لاړ شي، یا مثلا چای څښي، د هغې څخه د 8 څخه مثلا تر 4 بجو پورې دوی کوم کارونه ترسره کوي، 4 بجو نه تر 5 بجو پورې د بیلګې په توګه دوی ورزش ته ځي. همدغسې د هر کار برنامه دوی لري او هغه عملي کوي. لسم عادت د بریالي کسانو دا دی چې هر کار ته دی هو یا یس نه وایي، بلکې هغه کارونه دی د یس یا هو په توګه قبلوي چې دی په هغه کې پرمختګ ترسره کوي یا د موخه یا هدف وي. دی په دې معنی چې هر برنامه، هر جلسه، هر غونډې او هر وړاندیز یا هر فرصت ته دی هو نه وایي. نو تاسو باید په خپل ځان کې د نوې عادت هم رامنځته کړئ.